د قرباني د شراکت ولا مسله دا یو ډېره اهم مسله ده. ان شاء الله د شراکت چې څومره تفصیل دی دا زه ان شاء الله درته بیانوم. اوله خبره دا ده چې کوم غټ ځناور دی یشته یا غودو یا مشدو په دا کې اوه کسون شریک کېدلی شي، په ونه زیاتی کسون نشي شریک کېدلی. او که چېرته په ونه زیاتی کسون په دا کې شریک شول بیا د یوه کس هم قرباني نشي. وته کسون که شریک شول بیا هم قرباني نشي. البته که چېرته داسې وي چې هغه غټ ځناور پاکې په اوه حصې نه کمې حصې وي، 15 حصې جوړې کړلې یا 4 حصې جوړې کړلې یا 6 حصې جوړې کړې، داسې قرباني صحیح ده. دغه صورت داس جوړیږي چې هغه بیا مطلب په 15 قسم باندې ځناور کړی دی، بیا هغه ټول ځناور په 15 حصې باندې تقسیموي، یا په 6 قسم کړی دی 6 حصې دی کې په ترتیب باندې تقسیموي، چاته کم زیاتی نه ورکوي. نو داسې شراکت دا هم صحیح دی. او درم نمبر هغه شراکت چې په هغه کې حصې خو پیراوي خو کسون کم وي، مطلب اوه حصې وي خو په دا کې 15 کسون شریک وي. دغه صورت څرنګه جوړیږي؟ 2 کسون داسې چې یغه 2 حصې دي، 3 کسون داسې چې دغه یغه یو حصہ ده، نو هغه 3 کسون چې کیم دي دغه خپل یو حصہ ور وخلی. زناور په اوه حصې تقسیم کو، پاکو کمینر والی زناور په اوه حصې تقسیم کو چې کیم یو حصہ ده هغه خپل یو حصہ ور وخلی، او چې د چا 2 حصې دي هغه خپل 2 حصې ور وخلی. نو که چیرته حصې ووي او شریکون کم وي کې نو داسې شراکت دا هم صحیح دی. خود دغه خبره خیال ساتئ چې په دغه غاټ زناور کې د یو کس حصہ هم په اومه حصہ نه کم ورونه شي. که چیرې داسې وي چې پاکه اوه کسون شریک وي یا اوته کسون شریک وي، چې کله اوته کسون شریک شي بیا د یغه حصہ کم ورځي، نو بیا د داسې صورت کې د یو کس قرباني هم نشي. یا داسې وي چې په هغه کې کسون اوه شریک وي خو د 6 کسون داسې وي چې هغه طاقتور دي، یغه په خپل حصہ نه زیاتی غوښه یوړه، دا اوم کس چې کیم دی د کمزوری دی، دا ته بالکل کمه حصہ ورکړه چې یا توس کم یا داستو یا داستو یا داستو بار ډېرې خبرې شي، نو په داسې صورت کې د یو کس قرباني نشي. نو دا هغه مسالې دي چې معمولی غیر احتیاط ته وجه نه د سړی قرباني خراب شي. او په دغه شراکت کې په دغه شریکه قرباني کې که یو سړی داسې وي چې هغه د عقیقې ولا قرباني کې شي دا هم صحیح ده، بچی د پیدا شوی دی یا د بچی پیدا شوی دی دغه قرباني کې، نو که چیرې هغه په کیما واجبه قرباني د پاکه د هی وای سکش شو 2 صدق شو دا هم صحیح ده. او داسې چې بعض خلک داسې وي چې هغه په یو قرباني کې په یو غاټ ځناور کې د چا نیمه حصے د واجب قرباني وي او چا نفلی نیت وي، چا د واجب نیت وي او چا نفلی نیت وي، چا باندې قرباني واجب نه وي وایي چې زه نفلی قرباني کوم، نو داسې قرباني هم صحیح ده. په دا کې شراکت حق کړی شي، په دا کې څه مسله نرسي، نو دا د شراکت هغه مسایل دي چې دغه زده کول ضروری دي او دغه معمولی غیر احتیاط ته وجه نه د میش قرباني خرابېږي.